سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کیکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نننی درس موضوع موږ تاسو درس تر پکچر هم ویلی و، پکچر پورې مو ویلی و، شیپ مو ویلی و. په شیپ کې بعضې آپشنونه پاتې وو، فرضاً زه دلته انتخابوم یو شیپ. تر دې ځایه مو ویلی و ډاکټر صاحبانو، فکر کوم دا مو ټول آپشنونه ویلي وو. نننی درس د دې موضوع ده. ښه، زه راځم په شیپ کې یو څه لیکل کوم. ټیکسټ ته راځم، فرضاً زه دلته لیکم افغانستان. سلیکټ سایز یې لږ غټوم. ټیکسټ ډایرکشن مطلب دا دی چې تاسو لیکل په مختلف اړخو ته تبدیلولی شئ. فرضاً زه ورته وایم چې دا دې په دې شکل ښکاره شي، سایز یې لږ کوچنی کړم، افغانستان په دې شکل، یا ورته وایم چې نه دا دې په دې شکل ښکاره شي، او یا ورته وایم چې زه یې په خپله هغه دلته انتخابوم. د دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې انتخاب وکړئ ټیکسټ لیکل دې په کوم شکل وي. دا شکل انتخاب کړئ، په همدې شکل کېږي، یا دا شکل او یا دا شکل. زه وایم چې په دې شکل دی. اوکې، لیکل په دې شکل ده ښکاره کول. دا ټیکسټ ډایرکشن. الاینمنټ مطلب، الاینمنټ مطلب دا دی چې زه ورته وایم چې لیکل دې لږ په دې شیپ کې د کوم شکل چې موږ جوړ کړی دی کې لږ پاس ساحه کې دی، جګ. ورته وایم چې نه منځ کې دی وي، یا ورته وایم چې په اخره کې دی. دې ځای ورته انتخابولی شو هر ځای چې وغواړو. کریټ لینک نه مطلب څه دی؟ کریټ لینک مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو، ګوره دلته زه یو شیپ مې اچولی، راځم یو بل شیپ هم دلته انتخابوم. انزرټ ته راځم، دلته زه راځم ورته وایم چې یو شیپ دلته بل هم اچوم. صحیح، رایټ کلیک اټ ټیکسټ به انتخاب کړو ورته. ګورې زه دلته اوس لیکل کوم ډاکټر صاحبانو، افغانستان مې لیکلي، زه اوس شمېره لیکم 1 2 3 4 5 6 7 9 10. مثال څومره ډېر لیکل چې زه کوم دلته. ګوره کله چې لیکل خلاص شي دلته دې ته نه راځي، دلته لیکل په دې بل شیفټ کې موږ سره لیکل نه راځي. زه غواړم چې نه، کله چې دلته لیکل زیات شي نه ځایږي، لینک دې بل شیفټ سره ورکړي، دې بل شیفټ ته لیکل چینج شي، اضافه لیکل د هغې ته ځي. دلته زه اوس راځم چې کوم دلته انتخابوم، کریټ لینک باندې کلیک کوم او راځم دلته یو کلیک کوم. اوس ګوره ډاکټر صاحبانو لینک مې جوړ کړو د دواړو ترمنځ. اوس زه دلته لیکل کوم چې کله اضافه لیکل شي اتومات په دوهم شیفټ ته راځي. لیکل مې وکړل، ګوره هغه لیکل چې په هغې کې هغې نه اضافه کېږي دوهم شیفټ ته راځي. د دې څخه د لینک وظیفه دغه شو. که غواړئ چې لینک د منځه لاړ شي، دا لیکل دلته نه وي، بېرته د خپل اولني شیفټ کې بریک لینک کلیک کړي، بېرته له منځه ځي. بریک لینک یعنې بریک لینک سره تاسو لیکل بېرته د دې څخه ایسته کولی شئ، بېرته اولني شیفټ ته راځي. آل ټیکسټ مخکې مو ویلی و، په پکچر کې مو ویلی و، آل ټیکسټ اضافي لیکل دلته لیکلی شو. د خپل د ورډ فایل په اړه کوم څه معلومات لیکو چې لیکو، دلته یو یاداشت لیکلی شو، یو څه یاداشت. بل آپشن چې دی ډاکټر صاحبانو، دلته اکثر آپشنونه تکراری دي، مخکې موږ تاسو ویلي وو. این آپشن‌ها اکثرا تکرار است. پیش ما خوانده بودم، در پیکچرم خوانده بودم این آپشن‌ها که پوزیشن از کجا باید باشه، اما شیفت در مابین باشه یا دست راست باشه، دست چپ باشه، در آخر باشه، پایین کدام جا باشه، اینجا پوزیشنش انتخاب میکنین. رپ تکست که از پشت نوشته باشه یا پیش نوشته باشه، این آپشن ها ما شما کلشان خواندیم در ویدیوی گذشته. این کل آپشن ها است و اونا میخوایم وقت اجرایی کنم. امی سند تو بک، سلیکشن پین است، الاینمنت است، کدام طرف باشه، کدام طرف، این کل آپشن ها گروپ باشه و همون چه روتیت باشه، کدام قسم. فرضاً روتیت وظیفه همیست که ما شما خوانده بودم. خیر است، یک مثال که خوب باید واضح شود. اینجا ما میایم یک انتخاب یک وکتور انتخاب میکنم. فرضاً اینجا یک وکتور است، اینمی روتیت که اسم میگم این کدام طرف باشه، رویش این تو باشه، این قسم باشه، این قسم باشه، این طرف باشه. هر یک شما انتخاب میکنید، اونجا همون قسم تغییر میکنه. صحیح، اینی آپشن هست که ما شما تمامشان خواندیم. اینی سایز است که سایزشان قرب میکنه، کلان میکنه. در پیکچر چیزی که در پیکچر بود همون قسم اینجا هستن. در ویدیو گذاشته تمامشان تشریح شده. اینی وقت سر ضایع نمیکنه. میریم درس پیش میرم، درس میخونم.
خب این بود فرمت شیپ. فرمت شیپ و فرمت پیکچر ابدیش یک قسم است، زیاد فرق نداره دکتر سبا. میام آپشن بعدی، صفحه 9 میگیرم، اینزرت. خب شیپ خلاص شد. ایکن 3D مدل، اینی دو آپشن ها که از دکتر سبا دو آفیس 2019 نه آمده. ایکن که از توسط از اینترنت میخواین یگان آیکن ها اضافه اینجا اینزرت کنین، بیارین در مایکروسافت ورد. وقتی که سرش کلیک کنین اینترنت باشه کمی وقت میگیره، از اینترنت باز یگان آیکن ها یگان اشکالشان اینجا میارین. 3D مدل کسی هم قسم است. 3D یک 2D است. 3D معنی است که از سه طرف معلوم شه. این شکل کسی یک دو سه طرفایشون معلوم شه، این معنی 3D است. 2D که باز یک طرفش معلوم میشه. این هم از اینترنت میدونین بگین، اگر اینترنت باشه کمی وقت میگیره یگان شکلاست اشکال هستن که زیاد مهم نیستن. میام آپشن دیگه که مهم است، سمارت آرت. توسط سمارت آرت ما شما میتونیم یک جدول تشکیلاتی یک اداره جور کنیم. فرضاً ما شما در یک اداره کار میکنید، در اداره یک رئیس است، معاون است، مدیر است، مامور است، مسلسل متو یک جدول تشکیلاتی برشان جور میکنم. میام سرش کلیک میکنم، انتخاب میکنیم کدام قسم شیپ شما میخواین که جور کنین. اینجا شما میاین هر قسم شیپ است چی سمارت آرت است، کدامش انتخاب میکنین. اینجا ما میگم یک سمارت آرت باشه به خاطر تشکیل یک اداره جور میکنم. حرکی کلیک میکنم، اینه میره انتخاب. به نظرم اینه می خوب است. شما که هر یک انتخاب میکنین باز میتونید شما انتخاب کنین. من این را انتخاب میکنم. این به خاطر انتخاب کردیم که این اکثریت آپشن ها دیگه کار میکنه. خب یگان راست که دونا یگان آپشن ها کار میکنه. میخوایم که تمام آپشن ها براتون کار کنه. خب اوکی میکنم. اینجا یک شیپ آمد، چی سمارت آرت آمد. بخشید اینجا ما میگم اولین کس در اداره کی است؟ CEO، چیف اگزیکیوتیو آفیسر. CEO فرضاً رئیس شان است. دوم کی است؟ اسیستنت است. سوم کی است؟ فایننس است، مالی است. اینجا بخشی IT است و اینجا بخشی چی است؟ بخشی مارکتینگ. فرضاً یک اداره است، یک شرکت است، یک دفتر است، هر چیز است. اول رئیس است، دوم معاونشان است، باز مالی است، بخش IT است، بخش کارهای IT که بیش میونه کامپیوتر، بخش مارکتینگ است، بازاریابی است. شما اینجا یک چیز جور کردین به اداره، یک چارت جور کردین، یک سمارت آرت جور کردین برای یک اداره. میخواین که در این اداره این قسم یک شیپ پرینت کنین، در یک جای نصب کنین که یعنی تشکیل اداره تان نشان میدین که تشکیل ما چه رقم است. خب اول میایم به فرمتش. امی CEO که است ما میگم امی شیپ که است تغییر میکنم. کدامش هم میگم این قسم باید باشه. از اینجا میتونیم اینی 2D که باز پسان میخونم، اینی مربوط 3D میشه که باز براتون تشریح میکنم. خب چین شیپ که است از اینجا میتونی یک شیپ تغییر کنی. میگم که این امی CEO که است آدم یا رئیس است، اینی را یک دیزاینی باید تغییر باشه که دیگه را کدام دیزاین میتونم ما میگم که دیزاینشان باشه فرضاً نمیتو یک دیزاین باشه. صحیح. اینجا مقصد اینجا میتونین شیفا تغییر کنین. لیفت سمارت که شیفا کلام میکنین، از اینجا چیزا سمارت آرت جدولش یا از اینجا خورد میکنین. پس وظیفه‌شون امیست. استایل شیپ که از اینجا میتونین استایلش مختلف باشه، بتونین کدام رنگ بشه، میتونین کدام دیزاینش. میگم که اینمی CEO که از رنگ سرخ باشه. CEO است. شیپ فیل از اینجا میتونید که خودتان بدل خود جور کنید. تیار جور شدگی است، اینجا شما خودتان جور میکنید. فرضاً ما میگم که اینمی رنگ که هستن CEO که است، این رنگ باید باشه. CEO است. شیپ اوتلاین که است، اوتلاین امی رنگی
چهارطرف کی است بوردر است اینمی رنگ است کدام رنگ فرضاً ما برای یکم اکسایشن کلان میکنیم باز که میفهمیم این سایش کمی کلان کردیم اینا لی رنگشون تغییر میکنم رنگش میگم که زرد باشه که معلوم شما اینمی زرد رنگ یکی از شیپ آوتلاین است امی رنگ زرد صحیح باز شیپ افکت است مختلف دیزاین ها افکت هست برای امی شیپ که شما انتخاب میکنید میخواین کدام رقم باشه کدام دیزاین هر یک شیپ که شما انتخاب میکنید اینجا مختلف دیزاین هست سرش اپلای میشه میگم که اینمی قسم اینمی دیزاین باید باشه اینمی دیزاین سیست صحیح CO اگر بخواین دیزاین نوشته را تغییر کنین هزینه تیار جور شدگی است کدام دیزاین برش میتین اینجا مین ما میگم اینمی دیزاین است توسط ازی میتونین دیزاین نوشته را تغییر کنین یا اگر بدل خود میخواین رنگ برش بتین اینجا مین یک رنگ برای نوشته انتخاب کنین کدام رنگ رنگ سبز ما میتونیش اوکی تکست آوتلاین که بازمو چهارطرف کی است بوردر کی است رنگ ازو چی رقم باشه اگر ما کمی زیاد کنیم باز براتون خوب معلوم میشه که تکست آوتلاین چی است اینا لی براتون یکم سایز کلان میکنم رنگ برش تغییر میکنم اینا لی براتون معلوم میشه مثلا ما رنگشان زرد میتونیم اینا را این زرد اینا لی معلوم شد اما تکست آوتلاین است باز افکت هم اگان افکت هست دیزاین هست تکست کدام دیزاین برشان میتونید اونا رو با شما انتخاب میکنید اینجا هر یک که شما انتخاب میکنید نظر به انتخاب شما براتون تبدیل میکنه هر یک شکل فرضاً من میگم که اینمی دیزاین کی است کدام دیزاین اینمی خوب است اینم قسم دیزاین باید باشه التکس موضوع باز مستقی تکراری است یگان ما معلومات اضافی سرش نوشته میکنم اینجا یگان یادداشت است ضرورت باشه نوشته میکنم باشه هیچ ارنج کسی هم تمام اپشنایی هستن که تکراری است ما شما پیش خوانده بودم که پوزیشن از کدام ساحه میاری فرضاً ما این شیپ انتخاب میکنم اینجا که انتخاب کردم میام ارنج میگم اینمی مکمل چیز کی است سمارت آرت کجا باشه این طرف باشه اینجا باشه اینجا باشه کجا باشه اون وقتی که شما نوشته کرده باشین باز میخواین در کدام ساحه نوشته باید قرار بدید من میگم همینجا است وب تکست که است اینا همون موضوع هستن که شما خواندین پشت خط یا پیش خط باشه کدام جای باشه برینگ فاروارد کلی موضوعات است که ما شما پیش خواندیم هیچ ضرور نیست که اینجا گروپ این همی چیزا تمامشون ما شما خواندیم اما تکراری هستن سایزش هم اگر بخوای کلان کنی خورد کنی از اینجا میشه از اونجا میشه صحیح اینی آپشن خب آپشن دیگه کی است در دیزاین میم اینجا آرت شیپ کی است میخوام یک دانه شیپ دیگه اضافه کنم آرت شیپ میگن یک دانه تو اضافه کنیم فرضاً این یک چیز اضافه کنم میگم نه یک دانه دیگه اضافه کنم کلیک میکنیم صحیح اضافه شد یا میگم نه اضافه کدام طرف آرت شیپ آفتر اما جایی که انتخاب کردین بعد از اون انتخاب میکنی اینجا یا میگم نه ما یک اضافه میکنم ولی بیفور پیش از اینجا انتخاب کرده بودم اینی پیش از این یا میگم نه ایبا یعنی معنایش از این هستن که شما یک دانه که انتخاب کرده باشی پیش از او شیپ دیگه اضافه میکنی یا پس از او یا بالای از یا پایین از او یا اد اسیستانت که از چی وظیفه است اد اسیستانت که از فرضاً اینا ما پاک میکنم اینی فایننس است فایننس باید یک اسیستانت داشته باشه یک معاون برشان میتونم باز چی میکنه اینجا انتخاب میکنه اد اسیستانت پایین از یک دانه دیگه میاد اینجا اسیستانت میتونیم یک معاون بخش مالی اضافه کنم باز اد اسیستانت انتخاب میکنه اد بولت اینجا کار نمیکنه به خاطر که نمرات است به خاطر یک نمرات که اگر وقت چیز باشه در پیشم خوانده بودم شماره 1 2 3 4 برای یک لیست ضروری است برای اینجا ضرورت نیست تکست پن که است اینجا اگر بخوایم اینجا انتخاب نکنیم اینجا تکست پن اینجا میگم اسیستانت که است تغییر میکنم یا مثلا آی تی که است اینجا مثلا که منیجر اینجا که تغییرات میکنیم مستقیم اینجا میاد اما تغییرات اونجا میکنی اینجا میتونی که تغییرات کنی میگم نه ضرور نیست همینجا صحیح است این یک پن برشان
جور میشه. خب میام اینجا یک چیز اضافه میکنیم اسیستانت. اسیستانت فکر کن اینالی ای اسیستانت است، معاون است. اینجا نوشته میکنم assistant of finance. اینالی ای معاون فایننس است. شاید یک وقت بیه که این نفر پیشرفت کنه، تکا کنه، به جای معاون یا از معاون کده زیاد پیش بره. با اینجا پروموت دیموت است. پروموت معنایش این نیست میگم این نفر کسی زیاد پیشرفت کرده ولی معاون نیست ولی منیجر است. پروموت کلیک میکنم بالا میره، یعنی اینجا آمد. از فایننس کده بالا آمد. یا میگم که نه این نفر کی هستن، ای باید آخر بره. کلیک کن دیموت آخرش میره. رایت لیفت هم قسم رایت لیفت میاد، مو بالا پایین. اینمی کلی آپشن هستن که شما میتونین باز تغییر و تبدیل کنید. میشه فارا یک رقم کنید دیگر رقم ببرین. مختلف دیزاین هستن. از اینجا میتونید یک دو تا دیزاین هایشون دیگه انتخاب کنید. فرضاً ما میگیم اینمی قسم دیزاین باشه یا اینمی قسم دیزاین باشه. باز شما انتخاب میکنید هر یک شکل شما انتخاب میکنید. زیاد است اینجا بیشتر. هر یک شکل که خواستین شما انتخاب میکنید. اینمی هم یک دیزاین است. کنید CEO چنج کالر توسط یزی میتونم که رنگشان تغییر کنم. از نامش معلوم میشه. میگم اینمی قسم رنگ باشه، باید این تو رنگ باشه. یا میگم نه اینمی قسم رنگ باشه. میتونم مختلف رنگ از اینجا برشان اضافه کنم. اینجا موضوع چیزی است 3D 2D حالی براتون میگم که چی بود. اینجا موضوع است فرضاً ما میگم که به شکل 3D نشان بده. اینمی شکل 3D است، یعنی سه طرف معلوم میشه. یک دو سه طرفه که معلوم شه او را 3D میگه. خب یگان اکثر شما دیده باشین که 3D. این حالی آپشن 2D که اونجا کار نمیکرد این حالی معلوم میشه. در فرمت میم سعی کو پیش این آپشن کار نمیکرد. edit in 2D ما گفتیم که فصل میخونم. این معنیش حالی بر شما میفهمید که اینجا ما 3D انتخاب کردیم. اگر ای را کلیک کنم حالی اتومات ای از حالت 3D به 2D تبدیل میشه. سعی کلیک میکنم اینا شکلی عادی شد، به شکلی 2D شد. میگم نه ای باید چیز باشه 3D باشه. میام انتخاب میکنم جدولش. رزلت گرافیک مانا است که توسط از این میتونیم که هر چی که تغییرات تبدیلات شما دیزاین ها برش داده بودین بیخی با شکل عادی باشه. این ضرور نیست کلیک کن سرش، اما عادی شکل است. هیچ هم تغییرات تبدیلات ادیتینگ شما کردین تمامشون از بین میبره به شکل اولی که شما جور کردین از کمپانی آمده هم قسم برتان پس میاد. این بود موضوع سمارت آرت که توسط از ما شما میتونیم یک چارت تشکیلاتی جور کنیم. خب من صفحه نیو میگیرم. موضوع دیگه ما شما که هستن سمارت آرت چارت. توسط چارت ما شما میتونیم یک جدول جور کنیم. جدول گرافیکی. چارت یعنی یک جدول. ما میخوام یک جدول شاگردا جور کنیم نظر به مهارتشان. کلیک میکنیم. اینجا مختلف دیزاین هستن مثل سمارت آرت و شما کدامش انتخاب میکنین یکیشان انتخاب میکنین. فرضاً ما میگم اینجا یک جدول باشه که هر یک شما انتخاب میکنین دیگه مختلف است نظر به همو موضوع شما هستن که چه قسم موضوع است. ما میگم موضوع ما که هستن یک جدول برای نمرات شاگردان جور میکنم. این کالم انتخاب میکنم. کلاستر کالم انتخاب میکنم. اوکی. وقتی را اوکی کردم یک شیت اکسل هم براتون باز میشه اتومات. اینجا شما امی دیزاین جدول در مایکروسافت ورد میایه ولی پالویش یک شیت اکسل باز میشه که شما هر چی تغییرات در اینجا کنین باز اتومات سرش اپلای میشه. اینجا تغییرات فرضاً ما میگم اینجا نوشته میکنم نیم. اینجا میگم پروگرام ویندوز. فرضاً ما این پروگرام ها رو نوشته میکنم. ویندوز است، ورد است، پروگرامی چی است دیگه اکسل، پروگرام اکسل است.
نمیش کی است نامش؟ علی وسیم، فرضاً نام است مختلف. اسد. خب علی کی است در مایکروسافت ویندوز چند نمره برده؟ فرض ما میگیم که علی کی است در مایکروسافت ویندوز 45 نمره برده. صحیح. وسیم چند نمره برده؟ وسیم میگیم 50 نمره بردن. و اسد کی هستن؟ اینا چند نمره بردن؟ اسد فرضاً 40. اینجا میام در مایکروسافت ورد. در مایکروسافت ورد علی چند نمره برده؟ اینجا علی 33 نمره برده. اما قسم وسیم چند نمره بردن؟ اینجا میگم 25 نمره. و اسد کی هستن؟ فرضاً 30 نمره. میشتغل تو ویدیو کنم Davuz istiyor. Evet. da screen nu știu. Nu screen sta. Ăsta. O să Nu sta. o să click no. Nu. O să știu. E sunt acolo. Click cam давали карты бia așa. Screen nu știu. Screen share. Da, kana stop sharing kana. Follow da. Tălta la mă pe صحيح شكار كوي خير زي وشكو خير يوم زي ايوه اليوم وقت وراده استمر وقت خب مایکروسافت ورد در اکسل که هستن علی چند نمره بردن؟ اکسل که مشکل است. میگم که علی 28 نمره بردن و وسیم کی است 25 نمره بردن و اسد کی است 27 نمره بردن. خب اینا لیست است نمراتشان هستن. میایم اینجا باش که چه مشکل داره اثر مایکروسافت کدام مشکل پیدا کنه اثر اوپن میکنه یک بار کلوزش میکنم کلیپش میام اینزرت میام که چرا کار نکرد آلی باس چک میکنم چارت انتخاب میکنم اوکی اینجا میگم نیم ویندوز نه ورد است و پروگرام اکسل نیم اسد وسیم علی و کمال نمراتشون میدم برشون 34 40 50 45
د مایکروسافت ورد چند نمونه برده 35 25 40 و 50 د مایکروسافت اکسل چند نمونه بردم فرضاً اکسل 30 نمونه برده 35 نمونه برده این همی 33 38 خب ما شما آمدم یک چارت جور کنم. این یک چارت معلوماتی است نظر به نمرات هر مضمونی شاگردان. اینجا که است اما رنگ زرد که است هر جایی که می برتان رنگ زرد مایکروسافت ورد است. رنگ آبی که است این رنگ مایکروسافت ورد است. شما فکر کنید این مایکروسافت نمرات مایکروسافت ورد است. این نمرات مایکروسافت ویندوز است. این نمرات مایکروسافت ورد است و گری شکلی که است این رنگ مایکروسافت اکسل هستند پروگرام. اینجا نامشون هست هر یک. اسد که است اینجا ما شما نشون میده که اسد در مایکروسافت ویندوز که است اسی بالا نمره برده است. اینجا نمرات 30 که کمی بالاست. شما را نشان میده اینجا. منظورش امیست. و در ورد که است از او قدم بالاست. 35 قدم بالاست زیاد. و در اکسل که است باز تقریبا 80 کم است. اینجا نشان میده برتان یا وسیع و قسم است جدول است نظر بر یک شکلی گرافیکی است. یعنی اینجا با ما شما نشان میده امی ویندوز ورد اکسل ای رنگ است همی هر رنگ است این نمایندگی هم هر پروگرام میکنه صحیح. و اینجا که نام است نام هر نفر است ای سی مضامین در نامشان اینجا نوشته شده. اینجا حالی من یگان ادیتور میکنم ارت چارت کلیک میکنم سرش. اینجا که هستن توسط زی میتونم که یگان تغییرات بیارم در اینجا. خب توسط اگزیست که هست میگم امی چیز باشه یا نباشه. اینجا نمراتشان که نشان میتن دا بی سی اینجا فیصدی واری هستن میگم می باشه یا نباشه. اینجا انتخاب میکنه. اگزیست تایتل که هستن ای باشه یعنی اگزیست تایتل که هست اگر باشه شما باز میتونید یک چیز برش نشته کنم. مثال ما نشته میکنم اینجا یک تایتل است فرضاً ما انتخاب میکنم میگم names of student یک معلومات است students منظور اینمی که نام شاگرد است این صحه. چهار تایتل که هستن باشه نباشه او شما انتخاب میکنن. لیبل کسی مهم است که لیبل سرش باشه یا همین نمرات شما که دادین برش میخواین که سرش بالا بیا یا نه. میگم ما هر یک که برای ما خوب معلوم شود. یعنی دلته مطلب دا دی چې تاسو ته هغه نمرې ښکاره کوي چې په هر جدول باندې د هر یو محصل د هر شاګرد نمرې راته ښکاره شي. مثال سنټر کې ښکاره شي منځ کې په اخره ساحه کې په کوم اخر ساحه کې وي. مثال پاسانه ساحه کې شي لاندنۍ ساحه کې شي د چارت جدول په سر باندې ښکاره شي. هغه تاسو ورته مختلف ډیزاینونه انتخابوي. ټیبل د تخکاره شي او کنه کوم ټیبل چې موږ تاسو په ایکسل شیټ کې جوړ کړی دلته د تخکاره شي او کنه شي ښکاره دلته ورته انتخابول شي. لیجند نو لیجند ډاکټر صاحب دې بخښ ته وایي دې شهید دا لیجند ته دې ته لیجند وایي. کچې لیجند ورسره غواړي جدول سره دلته خدا لیجند راغورته کنه دا صحه موږ سره لیجند ته ګوري ورته دا لیجند ته دا مسره شي ګوره وینډوز کې اسد دومره اخیستي تیار جدول مسره لازم ده. یعنی معلومات موږ ته اسانه کیږي ډیر چې موږ ته خپ واضح ښکاره شي. د دې ځای تاسو ته مختلف بخښونه انتخابوي لیجند وی او کنه وی یا مثلا ورته نه انتخابوي ضروري سره پروګرامونه مونږ هم بستي وته چې دا وینډوز کې دومره ورډ کې دومره لیجند ته ضرورت نه لرو. همدارنګ نور بخښونو ګایډلاین دی لیجند دلته هم تاسو وای دا لیجند کوم څه کې باید وي ګوره دا غوډه ها ضرورت وایم. اوس مثال رائټ څه کې ته انتخاب دا لیجند وینډوز درنګور چې درکړي دا کوم څه کې وي ځکه تاسو ورته انتخابوي چې کوم څه کې وي ټاپ پاس سر کې وي لیفت چپ خواوی اخره کې وي یا مثلا از د نیوي زه تم چې نه اخره کې دی دلته صحیح ښکاري صحیح.
بل افټر ټریډینګ لاین دی. ټریډینګ لاین مطلب دا دی چې تاسو یو پروګرام ته مشخص کوئ چې هغې لپاره یو لاین واچوئ. فرضاً زه وایم چې دلته یو لاین ماته واچوه، د وینډوز په ارتباط یو لاین واچوه چې ماته صرف د وینډوز معلومات وشي چې چا جګ نوم دی او چا کم نوم دی. اوکې که یو لاین درته اچوي، ګوره وینډوز ورد مونږ انتخاب کړی و. ها ورد، ګوره د ورد یو لاین مونږ ته واچولو، دلته مختلف په دې شکل یو لاین درته اضافه کوي، خاص پکې نشته. کویک لیاټ چې دی کې هم سټایل نه دی، نو ټول سټایلو کار دی. دلته ورته انتخابوي کوم سټایل ته انتخابوي، دلته ورته انتخابولی سي کوم سټایل ستا خوښ وي هغه ورته انتخابوي. ډیزاین نه دی، نو ګوره پکې ګرځه چې کوم د خوښېدو کوم ښه ښکارېدو تا ته هغه ورته انتخابولی سي. چینج کلر چې دی سره رنګونه ورته بدلوي. د چارټ د جدول رنګ کوم رنګ ورته انتخابوي، خپله ورته رنګونه خوښولی سي. صحیح، زه دا رنګ ورته انتخابولی سي. چارټ سټایل چې دی ځنه هم دا جوړ شوي سټایل نه دی چې تاسو تر مایکروسافټ ورډ لخوا جوړ شوي دي. کوم سټایل ته ورته خوښوي، دا خوښوي، دا خوښوي، ټیک نه دغه سټایل مې خوښ دی. دغسې یو سټایل دی چې موږ تاسو ته نمرې هم پکې جوړې کړي او د مطابق د هغو نمرو موږ ورته یو چارټ جوړ کړو چې دا موږ ورته انتخاب کړي دي. زه دلته راځم، زه دغه چارټ چې دی دا ورته ښه نه دی، ضرور نه دی، دا ورته نه غواړم، خلاص جدول نه غواړم. افشل بل چې دی سویچ رو کاله، د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو، ګوره دلته اوس اسد وسیم نومونه دي دلته که نه، هر جدول په اخره کې نومونه. زه ورته وایم چې دغه نومو په ځای ماته لیجنډ راوړه، دا وینډوز هر یو، او د وینډوز ورډ اکسل پر ځای نومونه راوړه. دلته صرف ورته کلیک کړه او دا ورته ووایه ګوره نومونه اسد وسیم دلته راغلل، فکر مو دی ورته لیجنډ ته دې راغلل، او دلته هر یو پروګرام اوس مثال وینډوز کې علي کوم رنګ دی؟ شین رنګ کې دی، کنه علي په وینډوز کې دومره نمرې اخیستي. اسد په وینډوز کې اسد کوم رنګ دی؟ دغه رنګ دی، نه دومره نمرې اخیستي. وسیم زیړ رنګ دی، دغه دی په وینډوز کې وسیم دومره نمرې اخیستي. دا موږ تاسو له دې ځایه چینجولی شو. سلیکټ ډیټا دا دواړه یو وظیفه ده. ایډیټ ډیټا نه مطلب دا دی چې که چیرې وغواړئ دوه آپشن دی دلته. ایډیټ ډیټا که چیرې غواړئ په دې چارټ کې تغیرات راولئ، مستقیم ایډیټ ډیټا چې کلیک کوئ یو ایکسل شیټ ته اوپن کیږي. او که چیرې وغواړئ چې نه ماته د مکمل پروګرام خلاصوي، دې سره مکمل ایکسل پروګرام اوپن کیږي. ریفریش په واسطه کې کوم تغیرات مو کړي ریفریش کلیک کې، کله چې تغیرات زیات وکړي ریفریش راځي چې کلیک کې تغیرات درته ورکړي، اپډیټ کیږي، ریفریش کیږي، تازه کیږي. چینج چارټ سټایل چې دی ځنه هم سټایل بیا تغیرولی شي. فرضاً زه ورته وایم چې دا سټایل دی، ماته کوم سټایل کړه، ماته دا سټایل کړه یا دا سټایل باندې کړه، کوم سټایل چې ته ورته انتخابوي. نو دلته مختلف سټایلونه دي، قسم سټایلونه دي. اوس ګوره دا سټایل دی، ریس سټایل دی، دا بیا لږ مشکل دی، معلوم پوهېدل ورباندې لږ مشکل وي. خو موږ د فرض لپاره د نمرات جدول لپاره ښه سټایل کالم دی چې موږ ورته کالم انتخابوو. صحیح. بل آپشن چې د موږ سره فارمیټ دی. فارمیټ کې کوم خاص ډاکټر صاحبان نشته، دا هم ټول تغییرات چې موږ تاسو مخکې په شیفټ کې او پیکچرز کې ویلي هماغه معلومات دي. دلته ورسره کوم شیف اضافه کوي، کوم شي ورته اچوي هم ورچولی شي، نه اچوي، کوم ضروري شیان نه دي. یا ورته وایي چې مثال دې ته رنګونه دغسې تغییر کړه، دلته ورته راځي دا مختلف رنګونه دي، رنګ ورته تغییروي، پرېږدي، ورته هر څه کوي. نو د دې طریق نه کولی شي. خپله خوښې کوم رنګ ورته انتخابوي، دلته ورته انتخابولی شي. زه ورته مې دا سور رنګ ورته ورکړم، جګوي. بارډر ته کوم رقم لکه سیاز غټوم چې درته ښه معلوم شي. اگر چې دا دومره مهم نه دی، ډیزاین دی چې تاسو په خپله ورته انتخابولی شئ. ګوره زه زیړ رنګ ورته انتخابوم، دی چار اطراف بارډر دی. دلته ورته سټایل دی، بیا یعنې ټول په سټایل کې کار ده. تاسو ورته انتخابوئ چې کوم یو ښه اپلای شو، ښه کار پرې وکړو، هغه تاسو ورته انتخابوئ. ځینې اپشنونه دي چې بیا ځینې جدولونو باندې کار سم نه کوي او ځینې ورته ښه کار کوي. دا مختلف ډیزاینونه چې تاسو ورته انتخابوئ. دې سره د لیکلو سټایلونه دي مختلف ورته انتخابوئ. دې ځای نه هم ورته تغییرولی شئ. لیکلو سټایلونه دي چې مخکې موږ تاسو په پیکچر کې ویلي وو.
الټکس مو ویلو چې اضافه معلومات یې د پاړه لیکل څه غواړي او نه غواړي. RN چې دا مو هم ویلو ټول تکراري دي. سایز یې غټ وړوکی دا هغه څه دي چې تاسو مخکې ویلي دي هماغه اپشنونه بیرته تکراري موږ ته راغلي دي. ډېر مهم نه دي. وخت ورباندې نه ضایع کوو. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ. چینل سبسکرایب کړئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.